د تاسو سره هم په ټیک ټاک کې د انفریز اکاونټ دا یو اپشن راغلی وي، نو د دې مطلب دا دی چې اوس به ستاسو هر یوه ویډیو وایرل کېږي، ستاسو به هر یوه ویډیو اوس پاریو ته ځي. که ستاسو ټیک ټاک اکاونټ فریز شوی وي، هغه مخکینی اکاونټ وي یا اوسنی اکاونټ وي فریز وي، نو اوس تاسو هغه هم بالکل په اسانۍ سره انفریز کولی شئ په یو کلیک باندې. اوس که تاسو سره دا اپشن نه وي راغلی، نو بیا به تاسو څه کوئ، د دغه لپاره ته هم طریقه درښایم. ګوګل لوړئ، په ګوګل کې به تاسو په سرچ کې ولیکئ تازي نوکري ډاټ کام، صرف تازي نوکري هم لیکلی شئ، چې څنګه هم ولیکئ سرچ پې کوئ، چې څنګه هم سرچ کې د اولنۍ سایټ پر والي تازي نوکري په دې به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو کلیک کوئ، دلته به تاسو سره ایډز دا راځي، نو دلته تاسو دا کلوز کوئ. دلته به تاسو په دې سرچ بټن کلیک کوئ. خو دا یوه خبره یاد وساتئ، کله هم چې تاسو دلته په یو څیز کلیک کوئ په دې ویب سایټ کې، نو چې تاسو یوه پیره کلیک کوئ تاسو ته به یو ایډز ښایي، نو دوباره بیا واپس کېږئ، دوباره به کلیک کوئ. دلته به تاسو په دې سرچ کې انفریز ولیکئ، سرچ پې کوئ. چې کله هم سرچ کړو دا اولنی تصویر دی، په دې به کلیک واخلئ. خو چې یوه پیره تاسو کلیک کوئ دوباره به بیک شئ، بیا به کلیک کوئ. څنګه هم کلیک کوئ ښکته به راشئ، دلته به تاسو په دې کلیک هیر کلیک واخلئ. خو چې یوه پیره تاسو کلیک کوئ او تاسو سره هغه ځای راونه وړي، نو واپس شئ، دوباره کلیک کوئ، تاسو سره به هغه ځای راوړي. چې څنګه هم تاسو په دغه کلیک کوئ، دلته به تاسو سره دا پیج کولاو شي. د خپل ټیک ټاک اکاونټ یوزر نیم به کاپي کوئ، کوم چې فریز شوی وي هغه یوزر نیم به تاسو دلته پیسټ کوئ. بیا به تاسو په دې آی ایم ناټ روبوټ دا کیپچا چې دا به تاسو دې ځای نه ټیک کوئ. صحیح شو؟ ګورئ دا مو سره صحیح شو. بیا به تاسو په دې انفریز می کلیک واخلئ. لږ انتظار به وکړئ، ستاسو د ټیک ټاک اکاونټ انفریز کېده به د دې ځای نه شروع شي. چې کله دا کمپلیټ شي تاسو ته به وښایي چې یو 24 غنټې پس ویډیو اپلوډ کړئ. نو بیا تاسو یو ورځ دوه صبر وکړئ، د هغې نه پس په یو ټایم باندې شروع شئ، یعنې یو ټایم به سلیکټ کړئ، په هغې به تاسو ویډیو ورکوئ روزانه. نو ستاسو ویډیو به ښه وایرل کېږي، پاریو ته به هم ځي، اکاونټ به ستاسو د فریز کېدو نه وځي، انفریز به شي.